السلام علیکم قدرمنو. دا وخت زه کوټه ډبل روډ نیټو مارکیټ ته راغلم او له عبدالحق چې په خټه ازبک دی زموږ ورور دی له دې سره د عصري خولۍ تاریخ پوښتو ولې دا خولۍ اوس چې دی په پښتنو کې اوس رواج دی پښتانه یې په سر کوي. نو ما ویل چې دا خولۍ څنګه جوړیږي دا د چا ثقافت دی. عبدالحق موږ ته وویل چې 600 کاله له وختونو دا خولۍ زموږ ثقافت دی د ازبکانو ثقافت دی او هر ازبک چې دی مطلب دا خولۍ موږ اکثر دی چې دی په سر کوي. نو ما ویل چې د سرې خولۍ له تاریخه موږ تاسو خبر کو دا خولۍ څنګه جوړیږي او خاص کر په دغه کې استعمالیږي په مزار شریف. د مزار خو د ازبکو د افغانستان کې استعمالیږي. دا اوس له کوم ځای درته راغلی؟ د مزار کې دا له غزې راغلی. صحیح. دانه یې په څو ده؟ 500 روپۍ. 500 روپۍ یوه دانه. صحیح. نو که چیرې مطلب دا خولۍ یا دا د ازبکانو چې کوم دکان دی دی کې دا ګرد ازبک ثقافت دی. نو که څوک د کلچر شیان غواړي یا خولۍ غواړي یا بل شی غواړي نو هغه موبایل نمبر یې ما در وښول له دې سره رابطه کولی شئ د لیم راتللی شوی د لیم اخیستلی شوی. ډېر د ازبک ثقافت ډېر شیان دي نو الله دې ژوندی لره مهرباني. نو له عبدالحق سره خبر کوو. د عبدالحق دکان تاسو وګورئ دا ټول ازبکي سامان دی. په دې کې ازبکي سامان خرڅېږي ډېر ښه شیان شته. دا خولۍ هم پکې شته او دا وګوره شاته دا ټول ازبکي سامان دی. د عبدالحق موبایل نمبر هم پوښتو که چا دا ازبکي سامانونه د ازبک ثقافت کلچر چې کوم ایسه دی هغه شیان چا اخیستلو هم صحیح او که خولۍ اخیستله هم صحیح. او زه اصلي په دې خولۍ خبره کوم چې دا خولۍ د چا ثقافت دی چیرې جوړیږي او نن سبا په پښتنو کې هم ډېر شهرت لري. پښتانه هم خوښوي اخلي یې. دته وایي چې نن سبا دا خولۍ د لې خرڅېږي پښتانه یې اخلي څوک یې ډېر استعمالوي. قدرمن عبدالحق صاحب تاسو څنګه ژوند زندګي په خیر دی؟ شکر الحمدلله. و دا د چا ثقافت دی دا خولۍ؟ دا خولۍ اصلي کې د مزاري ازبکان غدي. مزاري ازبکانو خولۍ ده. د هغو ثقافت دی هغه استعمالوي. مطلب هو د 600 کاله مخکې د رواج دی د افغانستان او ازبکان به ګرد رواج دي. د پښتنو او ازبک د ګرد افغانستاني خلک دي دا رواج دي. ښه د ازبکان څه دي؟ او ازبکان صحیح. دا خولۍ څنګه جوړیږي؟ څنګه دا په ماشین جوړیږي په لاس جوړیږي؟ دا په لاس جوړیږي. ته یوه دانه ته په لاس کې ونیسه. دا خولۍ ګرده لاسي خولۍ دي. دا په لاس جوړیږي؟ په لاس کې جوړیږي. په لاس جوړیږي. قیمت یې څو دی؟ قیمت 500 روپۍ 600 روپۍ دغسې قیمت دی. د دې قیمت دی. صحیح دی. اوس نن سبا چې دی په پښتنو کې دا خولۍ رواج شوي دي پښتانه هم په سر کوي. او هر څوک په سر کوي. په سر کوي هر څوک په سر کولی شي. دا مسلمانان خولۍ دي هر څوک په سر کولی شي. هر څوک یې په سر مسلمانانو خولۍ ده. صحیح دی. سمه ده. نو ته د خپل دغه دکان نمبر راښولی شوی؟ د دکان نمبر راښولی شوی؟ خپل نمبر راوښیه. 0316 0316 شپږدېرش 28 440 55. صحیح دی. که څوک ازبکي سامان اخلي نه مطلب دا ګوره کمبلې دي نور شیان دي هغه دا څه شي دي دا چپنم سته او چپنم سته څوک یې تحفه لیږي یو چا ته ورکوي دا ټول شیان دلې میلاویږي. دا ستا دکان په کوم ځای دی؟ زما دکان ډبل روډ نیټو مارکیټ کوټه. اوله شوروم کې سات اوله ګلي 5م دکان. اوله ګلي 5م دکان. صحیح.